منجن ماما د پاکستان نست وزیر اعظم به څوک وي؟ بخت رحمان. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربا ملک شاذیب او زه یم ستاسو ورور منجن ماما. ګرانو عزتمندو کتونکو، نن راغلیو چاینا وینډو ته راغلیو. چاینا وینډو به تاسو نوم اورېدلی، خو نن تاسو ته موږ چاینا وینډو ښیو چې چاینا وینډو څه ته وایي او د دې تعریف څه دی، د چاینا وینډو خصوصیات څه دي او چاینا وینډو په کوم ځای کې ده او دلته خلک څه کوي څه نه کوي. چاینا وینډو کې د میان چاینا وینډو کې میان دي خو برابر واړه دي مړه. داسې کار دی شاذیب صاحب چې چاینا وینډو یو داسې اداره ده، یو داسې ځای دی پېښور کې چې دلته سټوډنټس راځي، هغوی باقاعده لینګویج زده کوي، هغوی ته بیا ښه سکالرشپ میلاویږي، چینای کې ته ښه جابونه بیا میلاویږي او دا زموږ د حکومت پاکستان سره د خدای پاک ښه وکړي که نه. موږ لومړنۍ ویلو چاینا وینډو ته ورځو، تا به سوچ کوو چې د چاینا وینډو به څنګه ځای وي. نن چې رالې په خپل سترګو د چاینا وینډو دی نو څه احساسات دي؟ ما خو دا سوچ کوم دا به یو داسې کړکۍ غوندې وي، هغه به کولاو کړو، هغه به چینه ته ووړو ډایرکټ. دا خو په پاکستان کې چاینا وینډو وه مسلمانه. ستاسو خوښه شوه که خوښه دې نه شوه؟ ماشاءالله ډېر ښه زبردست ځای دی او ډېر ښه انتظامات دي. اورې او ګوره ګیر چاپېره غونډ چینیان بینیان دي که نه، ټنګ ټونګ نومونه هغه دي بس. تا وختي یو لطیفه وکړه مونږ ته، هغه لطیفه دې مینوال ته هم لږ شیر کړې چین هغه هلته چې ماشوم وشو. لطیفه خو داسې وه چې زموږ یو ملګری وه چاینا ته تللی و که نه، نو چاینا ته هغه تللی و، نو هلته چاینا کې یو رواج و چې ماشوم به وشو نو هغوی به یو لوښی ورته و، دا لوښي چې به کوم اواز روت هغه نوم به ماشوم لږ هغه اواز نوم. نو زما هغه ملګری و هسپتال کې و، یو ماشوم وشو نو په لاس کې اوس د سټیلو ګیلاس و، نه غریب نه ګیلاس پرېوته او ماشوم چې کوم شی و مور یې داسې سوچ کو چې ماشوم له سنم کې هغه ګیلاس اواز کو ټنګ نو بس ټنګ مې ورکې زموږ ګران عزتمندو کتونکو، منجن سره به ګپ شپ لګو، زموږ پرم به جاري وي. موږ ورځو مخکې او د چاینا وینډو چې کوم نور سیټ اپ دي د هغې دوره تاسو باندې کوو، موږ سره اوسېږي. جی ګران عزتمندو کتونکو، منجن به مخونه جوړه خبرنامه پیش کړي. څه کې خبرنامه پیش کړي؟ خبرنامه پیش کوم چاینا زبان کې، ځکه چې زموږ زیات تر مینوال چې کوم دي هغه په چاینا کې دي که نه، او چاینا ژبه هغوی له ورځي مه، نو موږ وایو چې نن ورته په چاینا ژبه کې خبرنامه پیش کړو، ځکه چې دا چاینا وینډو کې موږ دې وخت کې ناست یو. نو شروع کوم په نامه د خدای، هغې نه بعد به نور رخیج که نه باران به وي؟ سبا به یاره دغه به وي اسمان شین دی، باران نشته او سپی نشته، کورشه کورشه بس باقي وپوهېږي که نه. راځه چې مخکې لاړ شو، مخکې خبرونه ورته نه پیش کوم چاینا کې. خبرونه چاینا ژبه درځي که نه درځي؟ یاره زده کړی مې دی بالکل هم. چا چون چی چا 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 چا. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، لګې په چاینا وینډو کې ګرځو، خو منجن نه چې د بې درکه شوی دی هغه پسې ګرځم چې کم خوا پکې تللی دی. یه لکه حدیث څه کوي، یه لکه منجن ماما را څه کې ماتې ظالمه را څه کې څه کې شرمول مه کوه. څه کې څه ته وایي مسلمانه، دومره غټ سکرین دی که نه، دومره خو ما چې ته په زندګي نه لیدلی. داسې کار کومه د ویښې وباسمه، کلي ته یې وړمه، په حجره کې لګومه، 10 روپۍ ټکټ ته لګوم، پوره سینما به ترې جوړه شي قسم دی. چاینا والا که خبرو شو جرمانه به دې کړي، چاینا د چاینا مړه دې سره خو دنیا داسې شي نه، چاینا والا خو ظالمه د ماچس د تیلین هم چې کوم دی څه جوړوي، اورې خو داسې کار کوو، دا سکرین ته وړو، دا ته چپه کوو، یا په چاینا وینډو کې مې ټولو کې داسې کیمرې لګېدلې ځای په ځای باندې. دا څه وې مړه پخوا خو به کیمرې نه وې یار، دا اوس د کوم ځای نه راغلي یاره؟ د عمران خان وخت ښه دا څه وې یار، کیمرې لګېدلې دي، دا هم صفا کوو ښه ماما او که نه خفه نه شي ګورې ښه. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، اوس موږ چاینا ته ورسېدو، چاینا کې دننه ګرځو، تاسو لیدی شئ دا چاینا ده، دا چاینا ده که نه؟ دا چاینا ده که نه یاره، د ونې نه سره شو کوم نه، مه کوه مه کوه، مخکې به ګلونه خورم ورځو خو